درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. تیرې جمعې باندې چې کوم حدیثونه بیان شوي وو هغې کې دی چې بل چا په عیبونو پسې لګېدل دې څومره نقصان دی، بل چا عیبونه ظاهرول دې څومره لوی نقصان دی، بل چاته د ګناه ولا پیغور تعنا ور کول دې څومره ګناه دی. هغې کې دوه حدیثونه پاتې دي، هغه به ویایو. اور نن چې کوم سبق دی هغه دې بارې کې دی چې کوم شیان الله پاک حرام کړي دي، کوم حدود الله مقرر کړي دي، هغه کرس کول د هغې ولا څومره لویه ګناه ده. نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي. نبی علیه السلام فرمایي چې ای معاویه کچېرې ته د خلکو په عورت پسې نه خلکو په عیبونو پسې ولګېدلې نو ته به خلک چې دي هغه خراب کې یا قریبه ده چې هغه به ته خرابي ته ورسوي. نو مثال کې دې طرف ته اشاره وه چې کنه تا باندې به الله پاک دور ولي او ته به د مؤمنانو ولا مسلمانو ولا امیر جوړېږي نو د خلکو په عیبونو پسې مه لګېږه، که په دوی پسې ولګېدل نو ګوره خلک به ته خراب کړي. اور حضرت شریح بن عبید هغه د حضرت جبیر بن نوفیرنا اور کثیر بن مره اور عمر بن الاسود مقداد بن معدی کرب اور ابو امامه دغه ټول نقل کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې ان الامیر اذا ابتغى الريبه في الناس، کله چې یو امیر په خلکو کې شکوک شبهات تلاش کون شروع کی اور د خلکو کې شک شبهه شروع کی نو یی چې افسدهم بدغه امیر چې دی دا به خلک فسادوي نه پدې کې بګاړ پیدا کوي اور پدې کې نقصانات پیدا کیږي اور دا د خپل خلاف ځان ولا بغیان جوړیږي. نو د خلکو په عیبونه پسې لګېدل یا یو امیری اوس ته مثال کې دیو ځای نگرانی یو دفتر ولا دیو ادارې ولا اور تاسو سره یو محکمه د ته د هغې نگران د هغې مشر مقرري خلک د تاسو سره دي نو د هغې په عیبونو پسې نه دی لګېدل پکار، په هغې باندې شک شبهې نه دی کول پکار چې ته خامخا لګیا شي په وړو کې شي کې د شک رسي تا غلا کړې ده یا تا په دځې کې د رشوت اخیستې تا ده نو څومره پورې چې تا یقین نوی د خلکو په شک شبهې پسې شک شبهې د وجې نه خلکو پسې لګېدل د خلکو ولا تحقیق کول چې ګوره دا خلک خرابول دي اور په دې درې کې یو بګاړ پیدا کول دي د خلک به د تا دشمنان جوړ شي نو ګوره ټوله سلسله به ګډه وډه شي. نو څومره پورې چې یقیني پته نوي تا ته امره پورې په شک شبهې باندې عمل مه کوه چې صرف شک شبهې د وجې نه تا ته یو بل شیطاني وکړي. اوس دفتر کې خو ډېر کسان به وي ادارې کې یو بل به نه سره لاګي یو مزدور یو نوکر هغه به د بل نه شیطاني کوي نو ته پورا تحقیق وکړه یو خبره دې ومنله کې دې شي هغې د ضد د وجې نه تهمت په لګولی بل شي د وجې نه یې په لګولی وي نو ګوره دا ځان دې پر دشمنۍ خفګنونه چې دي هغه جوړول دي. اور نور چې کوم حدیث دی هغه دی باری کې دی چې کوم شیان الله حرام کړي دي کوم حدود الله مقرر کړي دي دا کرس کول دی باندې تیرېدل نه دی پکار. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي ان آخذ بحجزکم زه تاسو رانیسم د ملې نه، یعنی انسان ګوره بګه وتړي نو دغه بډه چې دا ډیره مضبوطه وي چې کله د ځای نه سړی راونیسي نو ګوره هغه دې نه خلاصېدای نه شي. نو زه تاسو رانیسم د ملې نه اقولو زه تاسو ته ښیایم ایاکم وجهنم ایاکم والحدود. درې ځله نبی علیہ السلام فرمایي تاسو د جهنم نه ځان بچ کې اور د حدود کرس کونو نه ځان بچ کې، جهنم نه ځان بچ کې اور حدود کرس کونو نه ځان بچ کې اور جهنم نه ځان بچ کې د حدود کرس کونو نه ځان بچ کې. درې ځله دا خبره وکړله اور بیا ته فرمایي فاذا انا مت ترکتکم چې کله زه وفات شم نبی علیہ السلام فرمایي زه به تاسو پرېږدم زه به دې نه لاړ شم خو زه به تاسو ته پیله نه حوض کوثر ته رسېدلی وم. نو څوک چې فمن ورد افلح څوک چې حوض کوثر ته راغله نو ګوره هغه کامیاب شلو، څوک چې حوض کوثر ته راشي نو هغه کامیاب شلو. اور زناناو ته جمعې په ورځې باندې بیان کیږي هغې کې نن دغه حدیث هم تیر شولو چې څوک تا ته عذر بیان کی ته د هغې عذر قبول نه کی، چا دې سره زیاتای کړی دی چاته ته نقصان دی رسولی دی اوس هغه خپل غلطی منی خپل عذر هغه تا ته پیش کوي اور ته قبول نه کی نو نبی علیہ السلام فرمی چې دا سړی و ما ته حوض کوثر باندې نږدو هم نه رسي.
چې چا ولا عذر نه قبلول. نو څه مطلب چا نه چې عذر غلطي وشي مالی جنی نقصان دې رسولې دی دای په خپل غلطۍ باندې پښیمانه دی خفا دی بیا دا معاف کول پکار دي. نن چې ته دای نه معاف کړي سبا کې دی چې الله پاک مونږ تاسو معاف نه کړي. نو د خلکو ولا غلطي دا منل پکار دانه چې په خپل خبرې باندې ولاړ وي یو جرګاري تراشي بل جرګاري تراشي یا په نواتي باندې خلک دي تراشي هغه سړی په خپل باندې تراشي بیا دا معاف کول پکار دي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل ان الله عز وجل یغار بشک الله پاک غیرت فرمایي اور دی الله ولا غیرت کلوي چې کله انسان هغه کار کوي چې کوم کار الله حرام کړی دی کوم کار چې الله حرام کړی وي نو په دی وخت کې الله پاک په غیرت کې رسی اور الله پاک ته غصه ورسی. لکه مونږ تاسو د خپل شاګردانو د پر خپل بیبي دی پر خپل بچی دی پر یو اصول مقرر کړي چې ګوره تاسو په کور کې په سکول کې مدرسې کې به دین علاوه بل طرف ته بونه سي دین علاوه بل کار بونه کوي اور دځي کې استاد خوان اور مشر وي ته ګوري هم یو شاګرد په قصدن غلطي کوي نو دې ته به څومره خیرت څومره غصه به ورسي. نو الله پاک ته په هغه وخت کې غصه ورسي چې کوم شیان الله حرام کړی دي اور انسان په هغه کې مبتلا کیږي. اور حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته د خلق هم معلوم دي په خپل امت کې چې د قیامت په ورځ باندې بده هغه سره دمره نیک اعمال وي لکه جبال تهاما یو زائد دی هغه ول سپین غرونه چې د غرونو برابر اجرونه به سراوي خو فیجعلها الله هباء منثورا الله پاک بده دی ول دغه ټول اعمال گرد و غبار وګرځوي لکه سرنګ په هوا کې یعنی گرد و غبار وډاو شي دوی ول اعمال به دغه شان گرد و غبار وي هیڅ حیثیت بنوي حالانکه د غرونو برابر اعمال به سراوي. نو حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې یا رسول الله د خلق مونږ ته وخیا دی ول عادتونه بیان کا حسنه چې مونږ په دې خلکو کې شامل نشو. نو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې هغه خلک دي تاسو ورونه دي اور دي تاسو الکه دي تاسو نه دي هغه ټول شپه ان هغه د شپې هغه اعمال کې چې کوم اعمال تاسو کوي تاسو په شان عملونه کوي خو هغه کې یو بل ګناه دغه دی چې کله هغه حرام شیان مکاوي ته ملاوي شي هغه په حرامو کې مبتلا کیږي. نیک اعمال خوي سره ډیر دي خو چې کله د ګناه مکاوي ته ملويږي به حرام کارونه هم پکې کوي. نو دا هغه خلق دي چې دوی سره به ډیر نیک اعمال وي خدا به الله پاک گرد و غبار وګرځوي. نو اصل تقوا بزرگی دغه د چې انسان د ګناه نه ځان بچ کی. اور د بل ډیر عجیبه مثال نبی علی السلام ور کړی دی د سیده لیاري ولا اور د حدود کرس کونه ولا. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام مثال بیان کو صراط مستقیم ولا چې صراط مستقیم څه شي دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې لکه یو لیاره د بالکل سیده اور د هغي لیاره باندې دوړو طرفونو ته دیوالونه جوړ دي. اوس په دې حدیث باندې خپل هم سوچ کې په تصور کې خپل تاسو د لیاره جوړه کې نو یو سیده لیاره ده اور په دې لیاره باندې دوړو سیډونو ته دیوالونه جوړ دي اور په دې دوړو دیوالونو کې دروازې هم جوړې دي خو په دې دروازې باندې پردې هم لګېدلې دي اور دغه لیاره اوګدا لیاره ده دې لیاره په آخر کې یو کس ویلاړ دی اور هغه یې خلکو ته چې تاسو په لیارو باندې سیده رسئ کاږه وګمت سئ اور دې کس ورسته یو بل کس هم ویلاړ دی اور هغه ویته کله چې په دې لیاره باندې یو سړی روان دی اور هغه دغه کړکۍ د دروازه یو بل طرف ته کولو کوي چې زه سیټ ته وګورم چې په دې دیوال نه د بل طرف ته څه شي دی هغه وی ته आवाज کوي هلاک شي مکولو و دروازه کچېره د کولاو کړله نو ګور تبو ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه مکولو کچېره د کولاو کړله کني تبو ور داخل شي. د مثال بیا وره یو اوګدا لیاره دا یو سیده روډ دی اور په دې باندې دوړو طرفونو ته دیوالونه دي اور په دې دیوالونو کې دروازې هم جوړې دي اور په دې دروازو باندې پاسنه پردې هم لګېدلې دي. اوس په دې کې د دې روډ په اخر کې نری باندې یو سړی ویلاړ دی هغه اوازونه کوي چې په لیاري باندې سیده رسې کګه وګمت سي
او چې کوم خلک په دې لیارې باندې روان دي هغه کې یو سړی اراده وکړي چې رسد د دروازې نه بل طرف ته وګورم چې بهر ته څه شي دي نو د دې کس ورسته یو بل کس ولاړ دی کوم چې د لیارې په اخر کې ولاړ دی په دینه بعد یو بل کس ولاړ دی هغه ته کې چې دې دروازې نه بل طرف ته مګوره کني ته به ور داخل شي اوس دې لیارې مثال څه دی د دروازې مثال څه دی اکم اخر کې کس چې ولاړ دی هغه څوک دی د هغې نه بعد کې څوک ولاړ دی هغه څوک دی نو بیا نبی علیه السلام فرمایي چې د لیارې نه مراد دا اسلام دی نو اسلام ګوره سیده لیاره ده او د دروازې چې کومې سیټ ته کلاو دي دا هغه شیان دي چې کوم الله حرام کړي دي نو سیده په اسلام باندې سا اور کوګ وګ مت سا دا حرام شیان دي اور د کومې پردې چې الله ور باندې پاسه اچولي دي په دې دیولونو باندې و چې دا داسې دي لکه دا د الله ولا حدود دي اور دی په لیارې په اخر کې چې کوم کس ولاړ دی و چې هغه قرآن دی قرآن ته آواز کوي چې انسان سیده څه اور دی کس ورسته چې بل کوم کس ولاړ دی چې هغه د هر انسان په زړه کې وا فرشته ده چې تا ته ګوره آواز کوي چې دی طرف ته مت سکنه ګوره دی دروازې ته به داخل شي یعنی جهنم ته حرام ته به داخل شي نو موږ تاسو کو وګورو که یو ګناهګار نه ګناهګار انسان وي هغه به شراب سکي خدا زړه به وي چې دا کار خو دې ټیک نه دی که هغه زنا کوي به په کې لګیا به وي ګناه به کوي خود ځان منمت کی دا کار زه ټیک نه کوم نو دځې کې چې د هر انسان په زړه کې هر انسان سره الله پاک فرشتہ مقرر کړی ده چې هغه دې ته سیده لیاره خی خدای نه دی فرشتي ولا چې نه مني د قرآن ولا نه مني نو ګوره پردې کولاو کې دی الله ولا حدود کراس کی اور دای په حرامو کې مبتلا شي او جهنم ته داخل شي نو دا عجیبه مثال نبی علیہ السلام ورکړی دی اور د بل ډیر بهترین حدیث دی پکار د مونږ تاسو د 15 خبرې ټولې یادې کو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام او فرمایل په تاسو کې څوک ته چې هغه د مان د څو خبر ازدا کی اور په دی باندې عمل هم وکي یزدای کی اور بل چاته وخی چې هغه په دی باندې عمل وکي په تاسو کې څوک ته چې هغه د مان د خبر ازدا کی اور دای په هغه باندې عمل وکي یا دس بل چاته وخی چې هغه اور باندې عمل وکي نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما وی ته فرمایي چې یا رسول الله زه تیار یم و چې نبی علیہ السلام زه د لاس نه ونیول اور ما ته 15 خبرې وشمرلې چې دا خپل هم زدا کا یعنی په دی باندې عمل وکي یا بل چته ورسو چې هغه اور باندې عمل وکي اکی اوله خبره کومه ده اتق المحارم تكن اعبد الناس اے ابو هريره د حرام شیانو نه ځان بچ کا نو په ټولو کې لوی بزرگ به ته جوړ شي نو اصل بزرگ هغه دی چې د ګناه نه ځان بچ کوي ورضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس سچ الله پاک تا ته په قسمت کې لیکلي دي کوم چې تا ته ملويږي په دی باندې راضي اوسېګا نو په ټولو خلکو کې غنی مالدار بوته شي په ټولو خلکو کې به مالدار ته وي خو چې په خپل قسمت باندې راضي وي او بل واحسن الى جارك تكون مؤمنا ته د خپل ګوندی سره احسان کوه نیکی کوه نو تب مؤمن جوړ شي صحیح مؤمن بوتوي واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما اور د بل چا د پر هغه څه پسند کوا چې کوم ځان د پر پسند کوي نو ته مسلمان جوړ شي ولا تكسر الضحك اور ډیر خندا مکوا ځکه چې ډیر خندا د وجه نظر مړ کیږي د 15 خبرې وي ته وخدلې د حرام او نزان بچکا ټولو کې لوی بزرگ به جوړ شي په خپل قسمت باندې راضي اوسېګا ټولو کې مالدار به جوړ شي د خپل ګوندی سره خد نیکی کوه احسان کوه نو تب مؤمن جوړ شي اور د خلکو د پر هغه څه پسند کوه چې ځان د پر پسند کوي نو ته مسلمان جوړ شي اور ډېر خندا مکوه د ډېر خندا د وجنه د انسان زړه هغه مړیږي الله د عمل کولو توفیق نصیب سبحان